دا شاته ملګری چې دی نه تپوس کومه لږ رامخکې شه نوم دې څه دی او د کوم ځای؟ زما نوم محمد انور دی او زه د افغانستان غزني ولایت نه یم. محمد انور د افغانستان د غزني ولایت دی. دا راته ووایه چې څه جذبه دې راوړې ده نن او څه هیله دې راوړې ده؟ موږ خو نن ډېر خوشحاله یو. دا زموږ دپاره ډېر غټ د فخر ځای دی چې موږ د یو انټرنیشنل ټیم هغه چې 3 وارې چمپین تېر سوی دی موږ د هغه سره نن مقابله کوو. ګټل او بایلل دا د کیل یو حصه یي خو موږ دا باندې خوشحاله یو چې موږ د دومره غټ ټیم سره او ډېر ټف ټایم بدل ورکړی دی. انشاءالله دا میچ به موږ ګټو او په ښه غټ هدف دغه به ګټو مارجن سره به ګټو انشاءالله. تاسو ووایئ وروره. زه موږ دغه وایو خو موږ الحمدلله نن ډېر خوشحاله یو چې زموږ د افغانستان نن یو له نړۍ سره یو له ډېر غټې لوبغاړو سره د موږ نن میچ دی او موږ ډېر نن خوشحاله یو. په ډېره جذبه کې موږ نن راغلي یو چې انشاءالله تعالی دا میچ به موږ خامخا ګټو، افغانستان ته به بری ورکوو. زه ټول د افغانستان هغه خلکو ته وایم چې په افغانستان کې څوک موجوده دي یا په نورو نړیوالي وادو کې دي، زه هغو ته وایم چې نن د افغانستان لپاره ډېرې دواګانې وکړئ چې موږ دا میچ خامخا وګټو. افغانستان زنده باد. ډېره مننه قدرمنو کتونکو، یو ډېر خوندور پروګرام روان دی. زه هم ډېر زیات نن د افتخار وړ ګڼم دلته کې چې دلته کې زه ناست یم د افغانانو ترمنځ، ولې چې موږ ټول افغانان یو او موږ پولې نه منو. وایي که نه وایي خیبر خو لار د تلو راتلو ده، پېښور په کابل کې افغان یو دی. قدرمنو کتونکو دې خبرې سره اخلو یو ورکوټې شانتي دمه او د دمې نه پس چې راشو د پروګرام مخ په وړاندې بوځو چېرته مزې هم دلته ناست اوسئ.